بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د پروګرام دویمه ورځ ده او نن چې دی موږ په هوم ټیب کې کلیپ بورډ وایو. صحیح ده؟ په کلیپ بورډ کې موږ سره څلور اپشنونه دي: کټ، کاپي، پیسټ او فارمټ پینټر. دغه څلور اپشنه باندې موږ وایو. راځو دلته به لیکلو کوو. ګورئ د ورډ پروګرام کې کله چې موږ ولیکو مساوي RAND او شفټ 9 او شفټ 0 دا پریس دې تر شا یو لیکنه ده، د کوډ سره دا لیکنه راځي. صحیح شو؟ ګورئ زه به دا په کیبورډ کې وښیم. کیبورډ به اوپن کړو، OSK چې کله سرچ کې ولیکي آن سکرین کیبورډ راځي. صحیح ده؟ ګورئ دلته زه لیکم مساوي RAND شفټ ونیسئ نه. صحیح شو؟ دلته چې دا قوس ده شفټ نه او شفټ 0. ګوره دا قوسونه د شفټ سره راځي. اوس دې کیبورډ کار نه کوي، دلته به راشو د کیبورډ نه شفټ 9 او شفټ 0 چې ووایي نو دا قوسونه چې کله دا انټر دې په شا راځي. پوه شوې په دې باندې؟ دا یو فارموله شوه. ښه، دا ټکس چې دی د پریکټس د اسانتیا په خاطر مثال که موږ خپله دومره ټکس لیکو ډېر ټیم لګي او د پریکټس لپاره دا ټکس موږ لږ راوړي. په دې خو پوه شو انشاءالله. اوس راځو دغه ټکس دی، دغه ټکس زه ته لرې کوم یا راځو دا لرې کوم مساوي RAND شفټ نه هم وه قوس شروع دی. قوس کې چې تاسو څو عدد ولیکئ، مثال زه یو پکې لیکم او شفټ 0 و دا قوس بنده و نو یو پاراګراف ته راځي. که تاسو دې قوس کې هر څو تعداد ولیکئ، 10 ولیکئ 10 پاراګرافونه لري، 20 ولیکئ 20 پاراګرافونه راځي. صحیح شو؟ ما یو ولیک ګوره یو پاراګراف راځي. صحیح شو؟ راځو دا به سلیکټ کړو. ګورئ که تاسو سلیکشن نه وي کړی یو اپشن هم کار نه کوي، کټ کاپي یو اپشن به پرې نه اپلای کېږي. صحیح شو؟ کله چې تاسو په ټکس باندې یو څه اپلای کوئ هغه به سلیکټ کوئ. چې سلیکټ مو کړو اوس کولی شو دې نه کاپي واخلو. کاپي مو واخیسته، زه غواړم چې دلته پیسټ کړم. ګوره دا ټکس یې پیسټ باندې مو کلیک کړ، پیسټ شو. صحیح شو؟ که چېرته راشو دې ته لږ فارمټ ورکړو، مثال دا مو سلیکټ کړ، ریډ کلر مو ورکړ، سایز مو دې سره زیات کړ، بولډ ویې کړو. صحیح شو؟ ایټالیک ویې کړو. دا ګوره سټایل مو ورکړ. که دا سلیکټ کړو او بیا راشو کاپي کړو، مثال زه غواړم دا دلته پیسټ کړم، که پیسټ باندې کلیک کړو هماغه پیسټ شو. یا راځو بل نوي پیج ته. نوي پیج شارټکټ باندې ویلو کنټرول انټر. صحیح شو؟ ګورئ کنټرول پلس انټر سره چې دی نوی پیج راځي، نیو پیج. کنټرول انټر سره څه راځي؟ نوی پیج راځي. کله چې کنټرول انټر موږ پریس کړو، ګوره زه اوس کنټرول انټر واخلم، دې ځای نوی پیج راغی. او بل دی کنټرول پلس ان، دا د نیو ډاکومنټ شارټکټ دی. نیو ډاکومنټ. صحیح شو؟ کله چې زه کنټرول ان ووایم ګوره دلته ډاکومنټ 1 دی که خو کنټرول ان بټن چې کیبورډ کې پریس کړو ډاکومنټ 2 راغی. پوه شو په دې باندې؟ ښه، اوس راځو دلته دا لیکل مو کړي، زه د دې لیکلو کاپي بیا اخلم. کاپي. صحیح شو؟ دا زه کاپي کوم، سلیکټ مو کړو، دلته راځو کاپي. کاپي باندې مو کلیک کړ او را به شو کنټرول ان به ووهو چې نوی ډاکومنټ واخلو. څه واخلو؟ نوی ډاکومنټ. په دې پیسټ کې یو 3 خبرې دي. اوله خبره ده کیپ سورس فارمټینګ. کومه څه چې کاپي مونږ د ټکس نه اخیستې هماغسې فارمټ یې دلته راته پیسټ. صحیح شو؟ دویمه خبره کې مرچ فارمټینګ. فارمټ چې کلر او سایز یې ختم کړه خو بولډ او ایټالیک دي. صحیح شو؟ بولډ او ایټالیک دي وي او کلر دلته یې څنګه شي؟ ختم شي او سایز دې ختم شي. او دریمه خبره کې څه وایي؟ کیپ ټکس آن. صرف ټکس پرېږده، نور کلر بولډ ایټالیک مکمل فارمټ ته دې ختم کړه. درې واړه اپشن ترمنځ فرق ګورئ که نه. لومړي کې ګوره وایي دلته کیپ سورس فارمټ مکمل فارمټ یې وساته، دویم کې مرچ فارمټ، دریم کې کیپ ټکس آن. پوه شو په دې باندې؟ بیا دې پسې یو بله خبره کوي په پیسټ سپیشل دی. پیسټ سپیشل کې څه خبره دی؟ دلته وایي هغې نه مخکې د دې کاپي شارټکټ درته لیکم. مثال تاسو یو ټکس نه کاپي اخلئ، دا مو سلیکټ کړه که نه، یو خو کاپي دې ځای نه کولی شو چې واخلو، بل د شارټکټ لارې. کله چې کنټرول سی پریس کړو، څه شی؟ کنټرول پلس سی بټن، دا د کاپي شارټکټ شو. صحیح شو؟
او بیا چې پیسټ کوو مثال دغه اپشن دی که نه دې باندې چې کلیک کوو پیسټ شو که نه د پیسټ شارټکټ چې دی کنټرول پلس وي دا د پیسټ شارټکټ دی د څه شي د پیسټ ګوره کاپي زه دې نه اخلم اوس دا مې سلیکټ کړ صحیح شو کنټرول سی مې پریس کړ اوس کنټرول وي وایم کیبورډ مې دلته به دا پیسټ شو پوه شو په دې باندې که زه کنټرول این یا نیو ډاکومنټ دې ځای نه واخلم او دلته اوس کنټرول وي واخلم بر هغه دلته پیسټ شو کنټرول وي شارټکټ لګوم صحیح شو اوس راځو زه دا پیسټ کوم کاپي خو ته موجوده ده پیسټ سپیشل ته راځو زه غواړم چې دا مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ ابجیکټ په شکل باندې دا پیسټ کړم دا اوس ما پیسټ کړ او دا از ابجیکټ راغی دې ځای نه کولی شو چې دا سایز هم زیات یا کم دا خپل یو ابجیکټ شو څه شو ابجیکټ کولی شو دا موو کړو خو بیا راځو زه وایم چې دې نه بعد بیا پیسټ سپیشل ته راځو پیسټ سپیشل کې دویمه خبره همدې کې زه غواړم ډسپلی از آیکن دا پیسټ کوم خو یو آیکن کې دلته چینج آیکن ته راځو غواړم دې ته یو آیکن انتخاب کړو مثال زه چې دغه آیکن دې راشي اوکې اوکې دلته دا آیکن راغی اوس چې دا آیکن اوپن کړم ډبل کلیک مې وکړو اوپن مې کړ په دې کې دا ټیکس زمونږ پیسټ شو ګوره دلته لیکلي ډاکومنټ اینډ ډاکومنټ 4 یو دا ټیکس پیسټ شو په دې ډاکومنټ 4 کې صحیح شو په دې آیکن کې زمونږ دا ټیکس اوس پروت چې دا باندې ډبل کلیک کوو اوپن کوئ ټیکس دا از ابجیکټ شو ښه پوه شو په دې باندې ښه ورپسې راځو پیسټ سپیشل ته بله خبره کوي فارمټ ټیکس مکمل فارمټ سره هغه ټیکس راوړه کوم نوم چې کاپي اخیستی که نه مکمل فارمټ بیا پیسټ سپیشل ته راځو انفارمټ ټیکس فارمټ ته نه لري کوي فارمټ یې ختم کړه ساده ټیکس راغی بیا پیسټ سپیشل ته راځو غواړو چې هغه ټیکس پیسټ کړو خو از پکچر د عکس په شکل یې پیسټ کړو صحیح شو پکچر انهانسمنت فایل دا به انتخاب کوو کې به دا اوس پکچر دی کولی شو دې ته یو فارمټ ورکړو یو سټایل ورته اساین کړو پکچر سره مثال وایم چې دا سټایل بدل دا اوس پکچر دی موو کولی شي صحیح شو بیا راځو پیسټ سپیشل کې یو بله خبره کوي د ایچ ټي ایم ایل فارمټ ایچ ټي ایم ایل چې دی ایچ ټي ایم ایل دا د ویب سایټ جوړولو یو ژبه ده هایپر ټیکسټ مارک اپ لانګویج دا ایچ ټي ایم ایل چې دی یو د ویب سایټ جوړولو یو بیسیک ژبه ده ویب سایټونه پکې جوړوي غواړو په دې فارمټ کې موږ ټیکس راوړو نو دې دپاره به راشو سرچ کې دلته به ولیکو یو براوزر به رن کړو مثال ته غواړو چې یو ویب سایټ نه ډیټا راغلی کله چې انټرنیټ درسره موجود وي کنه ویب سایټ اوپن کړې او ویب سایټ نه ته ډیټا راوړې په ورډ پروګرام کې پیسټ کړې اوس خو ما رن کوم نیټ نشته زه هم دغه ډیټا زه کاپي کوم دا ټیکس دی دا مې سلیکټ کړ په دې رایټ کلیک کوم کاپي کاپي مې واخیسته زه اوس دا وړم چېرته ورډ ته نو که راشو پکچر پیسټ او پیسټ نه بعد ایچ ټي ایم ایل فارمټ انتخاب کړو دا اوکې کړو او هغه ټیکس موږ سره راغی خو په ایچ ټي ایم ایل فارمټ کې که راشو بیا همدا ټیکس پیسټ کوو پیسټ سپیشل ته راځو او انفارمټډ انپوټ ټیکس انتخاب کوو کېږو دا فارمټ به ته ختم کړي ګوره بره چې دی دا ایچ ټي ایم ایل فارمټ کې دی صحیح شو او دا نه چې دې کې ایچ ټي ایم ایل فارمټ نشته هغه ته ختم شو په دې پوه شو بیا یو بله خبره کوي پیسټ سپیشل کې پیسټ لینک پیسټ لینک څه کار کوي زه دا ټول لیکل مې کنټرول ای سره سلیکټ ټول ختم اوس راځم دلته لیکو مساوي رینډم یو پاراګراف لیکم چې یو پاراګراف اخلو قوس کې به څه ولیکو یو دا پاراګراف کاپي کوم کنټرول سلیکټ مې کړ شارټکټ یې څه دی کاپي کنټرول سی بیا چې دی نیو ډاکومنټ اخلو او دلته راځو دا به پیسټ سپیشل ته به راشو پیسټ سپیشل نه بعد پیسټ لینک به ووهو زه غواړم چې دا پیسټ کړم دلته صحیح شو ګوره نور یې هماغه عین شی څنګه چې پیسټ خبرې دي هماغه په پیسټ لینک کې دي صحیح شو زه دلته دا پیسټ کوم خو کوم نوم چې کاپي اخیستې ګوره کاپي مو دې نه اخیستې که نه دې کې زه تغیرات راوړم سایز یې زیاتوم راوړم شو دلته یو کلر ورته ورکړو دې ټیکس ته دا کلر مو ورکړو بولډ ایټالیک اوس که راشو دلته دې بل کې به خپله هماغه تغیرات راغلي دې ډاکومنټ 5 کې هم تغیرات رانغلل ګوره هغه کوم اصلي فایل کې چې موږ تغیرات راوړل په دې کاپي کې وایي خپله تغیرات راځي اوس راځي بیا دوباره دلته بیا تغیرات پکې راغلي دا سلیکټ کې مثال چې زه کلر ورکوم فرض مثال داسې کلر صحیح شو او انډرلاین کوم که راشو دلته
دی بل کې به خپله اتومېټک تغیرات راغلي. پیسټ لینک باندې پوه شو؟ ښه چې په پیسټ لینک پوه شوي یاستئ یو بله خبره اوس کوو دا به زه لرې کوم. بله خبره دا د مثال زه ته لیکم چې سراج انسټیټیوټ آف انګلیش لینګویج دا به سلیکټ کړو دا به زه ټول کیپیټل ته چینج کړم. صحیح شو؟ زه غواړم چې دا کاپي کړم. کاپي مې واخیسته کنټرول ان وواهم. کنټرول ان شي شارټکټ دی نیو ډاکومنټ شارټکټ دی. غواړو دلته دا پیسټ کړو. ګوره که پیسټ سپیشل ته راشو او زه دا از ا پکچر یې پیسټ کوم او دا اوکې کړم دا ګوره که زه موف کومه ډیفالټ دا موف کېږي. صحیح شو؟ که چېرته ستاسو نه موف کېږي تاسو راځئ دلته سیټ ډیفالټ پیسټ ته دې نه بعد راځئ لاندې د اډوانس کې راځئ لاندې دلته ګوره انزرټ پیسټ پکچر از ا سکویر دی. ته که دا انلاین انتخاب کړې اوکې کړې دا به اوس چې دی موف کېږي نه ګوره حرکت به نه کوي. که زه دا ډیلیټ کړم که نه صحیح شو او بیا راشو دا پیسټ کړو پیسټ سپیشل ته راشو او دا از ا پکچر پیسټ کړو اوس به دا نه موف کېږي. ګوره حرکت نه کوي کله به حرکت کوي چې فارمټ ته راشو او رب ټیکس ته راشو دا سکویر واخلو اوس به حرکت کوي. صحیح شو؟ اوس که زه بیا مثال راشم یو نیو ډاکومنټ واخلم دې کې بیا پیسټ سپیشل ته راځو دا بیا زه پکچر پیسټ کوم اوس که راشوي بیا نه موف کېږي. موف کېږي نه. که بار بار راځو د سکویر ته دا رب ټیکس کې موږ سکویر اخلو بیا به موف کېږي نه. زه وایم چې دا د ډیفالټ موف کېږي. کله چې پیسټ کوو ډایرکټ موف کېږي. صحیح شو؟ نو چې ډایرکټ یې موف کوئ نو بیا به راشي سیټ ډیفالټ پیسټ ته او دې نه بعد چې دی اډوانس کې به لاندې راشي او دلته انزرټ پیسټ پکچر ازا دا به تیار سکویر واخلي چې مخکې نه سکویر ډیفالټ. اوس چې موږ کاپي موجوده ده که نه پیسټ سپیشل ته راځو دا از ا پکچر پیسټ کوو اوکې که ګوره اوس مخکې نه به دا موف کېږي. پوه شو په دې باندې؟ ښه بیا راځو مثالي رینډ یو پاراګراف اخلم زه او دا رینډ اوس ورپسې یو بل اپشن دی د کټ. کټ مطلب دا دی چې اصلي ځای نه معتبر ټکس ختم کړي. ګوره که زه په کټ باندې کلیک کړم دا ټکس به دې ځای نه ختم شي. ختم شو که نه. مثال زه غواړم دې ځای کې پیسټ کړم دلته انټر مې ووهه لاندې راغلو پیسټ باندې به کلیک کړو پیسټ شو. کاپي او پیسټ ترمنځ د کاپي او کټ ترمنځ فرق دا دی چې په کاپي کې اصلي ځای کې ټکس پاتې کېږي بل ځای کې کولی شي چې پیسټ. خو کله چې ټکس سلیکټ او کټ اپشن ووهي اصلي ځای نه به ختم شي او بل ځای کې پیسټ کولی شي. د کټ شارټکټ چې دی د کټ کنټرول پلس ایکس دا د کټ شارټکټ دی. څه شي؟ د کټ پوه شوې کټ باندې. بیا راځو مساوي رینډ ټکس مې ولیکو. مثال راغلم دغه یو لغت دی فرضاً پاورفول دې ته زه فارمټ ورکوم. مثال سایز مې زیات کړ بولډ ایټالیک دې ځای نه ورته یو سټایل ورکړو. مثال زه غواړم دا سټایل ورکړم. صحیح شو؟ دلته راځي یو کلر ورته ورکوي فرض مثال ریډ کلر. ته وایې زه غواړم دغه سټایل چې دی په نور ټکس باندې مې اپلای کوو عین همدا سټایل همدا سایز همدا ډیزاین. نو دلته به راشي کلیک به وکړي او د فارمټ پینټر به کلیک وکړي دې ته وایي فارمټ پینټر. بیا دا برش راواخلم مثال دې لغت باندې پکار دی چې اپلای کړي اپلای شي. بیا دې پکار دی بیا کلیک وکړه په دې باندې راشه دلته په دې باندې اپلای. صحیح شو؟ اوس مثال غواړي چې دا بل ځای پکار دی ته وایې چې زه غواړم ګوره چې کلیک وکړو برش یو ځل راکړو هغه برش ختم شي. زه چې نه چې بار بار کلیک ته ضرورت نه نو په دې ټکس باندې به ودرېږي دا کم چې فارمټ دی بیا به راشي په دې فارمټ پینټر به ډبل کلیک وکړئ. کله مو چې ډبل کلیک وکړو ګوره چې څو ځل تاسو کلیک کوئ دا به نه ختمېږي. صحیح شو؟ او کله چې بیا راشي د فارمټ پینټر دا سلیکشن یې ختم کړي ګوره برش د دې شارټکټ څه شی دی دلته راشي ګوره د فارمټ پینټر شارټکټ کنټرول شیفټ سی او کنټرول شیفټ وي. مثال زه غواړم دغه فارمټ غواړم چې کاپي کړو کنټرول شیفټ سی بټن وهم دلته راځو سلیکشن مو مثال په دې ځای اپلای کوئ کنټرول شیفټ وي دا ټکس نه صرف دا سټایل مې را کاپي کړ په دې ټکس مې اپلای. صحیح شو؟ ګوره دلته به زه درته دا شارټکټ ولیکم کنټرول پلس شیفټ او پلس سی دا د چې شارټکټ شو د فارمټ پینټر د کاپي لپاره. فارمټ پینټر کاپي لپاره او کنټرول پلس شیفټ او پلس وی دا د
فارمټ پینټر د پیسټ لپاره غواړي چې هغه سټایل څنګه کړي یو بل باندې اپلای کړي پیسټ پوه شو په دې باندې نن لپاره بس صحیح شو او یو بله خبره مهمه هغه دا ده مثالي رینډ زه یو پاراګراف راکړم دا مې انټر دا سلیکټ کوو دا مې سلیکټ کړ زه غواړم دا کاپي واخلم صحیح شو اوس که لاندې راشو او د کلیپ بورډ باندې کلیک وکړو دا کاپي مو سره دلته موجوده دی صحیح شو د کاپي باندې څه کول غواړئ پیسټ کوئ پیسټ شو که نه ډیلیټ کوئ ډیلیټ باندې کلیک بیا به ډیلیټ شي صحیح شو او دلته تا څو کاپیانې اخیستې مثال یو کاپي مې دی نو کنټرول سی ورلته اضافه شو بیا راځئ کنټرول سی بله کاپي دوه کاپیانې شي ګوره پیسټ آل مثال زه غواړم چې څومره کاپیانې دلته په کلیپ بورډ کې موجود دي پیسټ آل ټولې راته پیسټ کړو دوه دانې موجود دي دواړه پیسټ شو او که کلیر آل باندې کلیک کړي ګوره د کلیپ بورډ نه مکمل هغه کاپیانې کلیپ بورډ نه ختم شي صحیح شو کلیپ بورډ چې یو میموري ده ته چې کاپیانې واخلې هغه په دې کلیپ بورډ کې سیو کېږي پوه شوې په درس باندې